دا یو ورور سوال کړی دی چې زما پلار ما ته وایي چې د خپله ښځه طلاقه کړه. ولې؟ وایي ځکه چې دا پخوا دا ښځه دا کومه جنۍ چې ده غوښتې وایي دا زموږ په کور کې نوکره وه او کور کې به یې کار کوو موږ سره. اوس وایي چې زه د مور پلار خبره به لازم منم او که نه. یعنې ښکاري داسې چې دوی مالداره خلک دي او دغه چې ته فقیران به غریبانان، نو اکثر د دې فقیرانو دا غریبانانو دا زنانه کورونو کې خدمتونه کوي. نو مور پلار ته به دا خبره بده ښکاري چې لکه دا څنګه چې موږ کره مخکې خدمتونه راتله اوس تا واده کړه طلاق یې کړه. الجواب دې کې شک نشي چې د مور پلار ډېر اوچت مقام دی او د هغوی خبره منل پکار دي چې کله پکې د هغوی فایدې او بچي ته پکې نقصان نه وي. د مور پلار خبره منل واجب دي چې کله پکې د هغوی فایدې او د بچي پکې نقصان نه وي. دا خبره یاده کړه. اوس راځو د طلاقو دې مسلې ته. طلاق هغه شی دی چې بغیر د سبب نه د الله بدي شي، چې سبب یې نه وي چې د طلاق مباح کوي، بغیر د سبب نه طلاق ورکول دا کار د الله بدي شي. ځکه چې د واده هغه نعمت هغه ته ضایع کوې او خپله کورنۍ ګډوډه کوې، خپل بچي ګډوډ کوې او کیدای شي زنانه سره پکې ظلم وکړي. هر چې مور پلار دا وایي چې دا موږ سره به په کور کې مخکې کار کوو، خدمت به یې کوو، ده ته اوس څه شرعي سبب ښکاري طلاق لپاره؟ نه. او بیا چې د زنانه ښه دینداره زنانې او ښه اخلاقي او ښه درنه ښځې، دا خو په یو ځای کې شریعت کې نه وي راغلي چې دا زنانه تا نه په مال کې یا په نسب کې یا په دې کې کمزوري نو بیا یې طلاق کوه. دا خو یو ځای کې نه وي راغلي. نو دې رور باندې د مور پلار خبره منل دلته نه دي لازم. او که دې طلاق ورنه کړي او د مور پلار خبره ونه مني نو دا به د هغوی نافرماني نه وي او په دې الله نه ګناهګاروي. صرف دومره ده چې د طلاق نه انکار هم په ښایسته طریقې سره مور پلار دي. الله وایي وقل لهما قولا کریما، خبرې چې ورسره کوې نو نرمې او ښایسته خبرې، نو په طریقې دې هغوی پوه کړي چې دا طلاق تاسو سره ظلم کوئ او طلاق ورکول لازم دی. ګوره مور پلار چې بچي ته وایي چې ښځه طلاقه کړه دا په دوه قسمه وي. زه درته دا خبره را جمع کړم. دا خبره تقسیمول چې دا مسله په دې قسمه او دا داسې دا انسان ته مسله ډېره اسانوي. یو ګوره چې پلار او مور بچی ته شرعي سبب بیان کی چې د دې د لاسه طلاقه کو یا جدا کړه. مثال لکه پلار مور ورته وایي چې ستا دا ښځه کردار یې ښه نه دی او هسې پالتو خبرې نه، مطلب دلایل ورسره دي، ګمان نه دی، دا موږ ته ښه نه ښکاري. او یا دا ټوله ورځ او شپه په دې بازارونو کې ګرځي او بې حیا ده او بې پرده زنانه ده او دوی چې ستا د عزت ساتلو لپاره موږ ته ته دا وایي. نو داسې ټیم کې د مور پلار خبره منل پکار دي. ځکه چې دې ځای کې هغوی چې دې بچي ته وایي چې دا ښځه طلاق کړي نو د خپلو خواهشاتو دپاره نه وایي، بلکې هغوی د دې بچي د عزت د ساتلو دپاره دا خبره کوي. دویم قسم مور پلار او دا ډیر دي چې دوی له په دې غیرت ورځي چې ولې زما دا بچی د دې ښځې سره مینه محبت کوي او ولې دې ته نږدې ده، خصوصا زنانه میندې. او سبحان الله بیا بعض میندې خو داسې لکه بند ته جوړی شي، د انګور بند، چې دا زوی دې ښځې ته نږدې کېږي نو په دې باندې سم پیریان راځي چې ولې دې نږدې شو. نو دوی به یې چل کوي د زړه هغه بړاس د هغې د کمولو دپاره او د هغې د ختمولو دپاره بیا به دې زوی ته وایي چې دا ته طلاقه که او که ته په موږ مینې او که ته زموږ خیال ساتي او موږ به دله بله راولو او موږ به دله دې نه ښایسته راولو. نو داسې ټیم کې به
مور پلار خبره نه منلی کېږي ځکه چې دا خو د هغوی لکه خپل زړه کې خبره ده خواهشات چې هغه پوره کوي نور خو سره هغوی څه داسې مقصد نه دی چې د بچي د عزت خیال ساتي خو خپل ځان دغه کې بعض خواښیانې د انګیاندو سره شرط ولګوي وي ګوره چې طلاقوم دې پې که نه نو هغوی خپل یو بل سره مقابله کوي او په منځ کې تا نه د قربانۍ ګډولی جوړ کړي نو ته به خبرې ته سوچ کړي دا خو چې مور پلار دی غریبانه هرې خبرې ته به سوچ کړي مور پلار دی خو دا غریبه څوک ده او یو کس راغلی و په امام احمد بن حنبل رحمه الله پسې وی زما پلار ما ته وایي چې ښځه طلاقه کړه امام احمد ورته ویې مې طلاق کړه نو هغه ورته وی عمر بن خطاب چې کله خپل زوی ته ووایي عبدالله بن عمر ته چې دا ښځه دې طلاقه کړه او هغه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله لاړ چې زما پلار ما ته دا وایي پیغمبر ورته او طلاقه یې کړه چې عمر یې وایي نو وګورئ عمر خپل زوی ته ویلي و هغه طلاقه کړه نو ته څنګه ما ته وایي چې مې طلاقونه هغه ورته وی هل ابوک مثل عمر ولې ستا پلار د عمر په شان دی عمر چې عبدالله بن عمر ته ویلي چې ښځه طلاقه کړه هغه هم څوک دی خو بس ظلم او زیاتۍ خو نه کوم فایده حکمت به پکې لري نو اوس یو سړي ته پلار وایي چې ښځه طلاقه کړه دی وایي عمر بن خطاب عمر بن خطاب خو څوک و چې هغه خپل بچي ته ویلي هسې خو به یې نه وي ورسېدي په دې مسله کې والله اعلم